د لیک لوست درنو مینوالو سلامونه. پښتو کې چې څه توري دي چې د چې وروسته راځي ټول ګډ ورسره لیکل کېږي. چاغ، چاغ چې وزن یې ډېر وي، او د چاغ نه چغ هم جوړولی سي. چغ خو پېژنئ له ډیلو یا هغه کړکیو نه جوړیږي او کلیو کې خلک په کورونو اچوي، خامو کورونو باندې. الف ترې لرې که ګوره دا شی به سي چغ. ګورئ همدغه چغ کې غین مخته که چې وروسته که څه به ترې جوړ سي. غچ، غچ خو پېژنئ، بدله یا انتقام هم چې خلک ورته وایي. همدا غچ نه غچا هم جوړولی سي. غین چې الف، غچا. غچا چې ده کله چې اوښانو باندې څه شی لرګي بار وي، اواز کوي، دې ته غچا وایي. یا موټر کې بار وي، دې ته هم غچا وایي. وایي داسې غچا یې ختله. یا زلزله سي دا لرګیو کې چې اواز کېږي د کور، دې ته هم غچا وایي. چکر، چکر نه ری لرې که، دا کاپ کا چک. یو څوک وي یو خبره ونه مني، شاته سي وایي پلانی چک سه. نورې معناوې هم کېدای سي ولري. چکه هم ترې جوړولی سي. چکه دې ته هم وایي. هغه ځینې ځایو کې د څلوريزې په ځای هم راځي کرکټ کې. یو متل یې بولي، سندره غوندې هم ده، وایي چکې وکړئ چکې، واده د دې لښچکې. چکه په ځای چکې، یعنې چې ډېرې سي که نه، چک چک هم ځینې خلک ورته وایي. او چک هم مخکې یاد که، یعنې دا شی بېرته کې چک، یو شی لکه په زړه کښېني. چک دی که دلته الف ورکړي دلته واو ورکړي څه به سي؟ چاکو. چاکو. نو دا دغسې د کلمو تمرین څه. تاسو که عملي کار کوئ، خپل ځان سره سوچ وکړئ، همدا ځان سره ولیکئ، لیک لوست هم زده کېږي.